السلام علیکم قدرمن ډاکټر صاحبانو، هیله چې ټول به روغ جوړه د صحت جامې به ولرئ. ډاکټر بشیر احمد ظهیر م غواړم په نن ویډیو کې تاسو ته د یو نوي ماډل اتوکلف ماشین تعریف کوم یا پکې واضح کړم تر څو دغه ماشین تاسو د تعقیم لپاره استعمال کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو په دې ماشین باندې پوره پوه شئ. دا ماشین چې دی د کومنیل په نوم باندې کمپنۍ جوړ کړی ډېر ښایسته لوکس ماشین دی چې لومړی بټن یې چې ښکاري دا ګوته پرېښودل شي دا د کسټم موډ بټن ده چې دې باندې تاسو کولی شئ د دې موډ حالت برابر کړئ یا جوړ. دویم ټمپریچر اډجسټمنټ سویچ دی، په دې باندې تاسو کولی شئ چې حرارت د دې بټن په واسطه باندې چیک کړئ جوړ کړئ یې هم برابر کړئ. او دریم بټن چې دا د پلس نشان دی په انکریز د ټمپریچر، په دې باندې تاسو حرارت یا ټایم زیاتولی شئ یا یې پرې لوړولی شئ، هر څومره چې په کار و هماغومره کولی شئ چې جوړ کړئ. دویم بټن چې څلورم نمبر بټن چې دا د مینو بټن چې مخکې مو واضح شو، په دې باندې تاسو مینو عیارولی شئ یا مینو پې راوستلی شئ. دې طرف ته د منفي بټن ده یا ماینس دی اجست او ریډیوس ټایم، په دې باندې تاسو ټایم جوړولی شئ او یا یې راکمولی شئ. په بله بټن زیاتېدو په دې باندې بیرته کمیږي. او شپږم نمبر چې د انکریز د ټمپریچر اور انکریز د ټایم، په دې باندې تاسو کولی شئ حرارت لوړ کړئ او همدارنګه ټایم هم په دې باندې کولی شئ تاسو لوړې کړئ یا هم پورته کړئ. او اوومه نمبر بټن چې ده ډیلیټ آل پریویس سیټینګ اینډ ریسیټ، کولی شئ کوم سیټینګ چې تاسو کړی د حرارت د ډیرولو د کمولو یا د ټایم، په دې بټن سره کولی شئ تاسو هغه بیرته ډیلیټ کړئ، ختم یې کړئ او یو نوی ټایم ورته ورکړئ. دلته پاس اشاره د سکرین ښایي، په دې کې تاسو ته ښایي چې د حرارت درجه څومره ده څومره نه ده. سکرین غوندې شارټ معلومات تاسو ته په دې باندې درکوي، کولی شئ په دې کې وګورئ چې دا څومره حرارت دی او څومره زیات دی او څومره کم دی. نو په دې سره کولی شئ چې تاسو دا جوړ کړئ. دا ماشین چې د اتوکلف دی چې د سامانونو د تعقیم لپاره کولی شئ تاسو دا استعمال کړئ. نو د انسټالیشن لپاره د پاور کیبل به راولئ، پکې ور به کړئ، 300 ولټه برېښنا لي او دی هم په اسانۍ برخه پورته کوي. کوم سامانونه چې دي او ټول په دې کې به کېږدئ او دغه کې به دی تر څو هغې کې کېښودل شي. پس د هغې نه به اجست به کړئ، ټمپریچر تقریبا 180 درجې د سانتیګریډ ته پکې راولئ تر څو دا ماشین چې شي خپل ټایم شروع کړي. او دا ستاسو سامانونه چې کوم د غاښونو مربوطه دي دا ټول پاکې. ګورئ حرارت 100 دغه ته ورسېده 180 ته. پس د هغې نه ټایم ورته ورکړئ، ټایم باید 80 منټه وي یا هم 1 ساعت دپاره باید ټایم تاسو دې ته ورکړئ تر څو دغه شي دا راشي. خو دلته موږ ته 15 منټه وخت ورکړی، 15 منټه نه بعد موږ چیک کوو دا ګورو چې دا سامانونه څه رقم شوي دي، پاک شوي دي یا که نه دي پاک شوي. 15 دقیقې ټایم نه وروسته موږ سر یې خلاصوو او ګورو یې په دغه شکل سره. دا دوه بنګړي غوندې دي، په دې کې به دا پتنوس غوندې دي، دا پکې ونیسئ، داسې به یې راپورته کړئ او سامانونه چې کوم دي تعقیم شوي دي او پکې وګورئ او بیرته به یې لرې کړئ د هغې نه. دا د اتوکلف ماشین چې تاسو ته معرفي کړو، د دې نه مخکې ویډیو په ایکس لوکیټر انډسټري کولی شئ هغه ویډیو هم وګورئ، چینل ته مې اپلوډ کړې ده. چینل درته سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او زموږ د تشویق لپاره یو غوره یو ښه کمنټ وکړئ. تر بیا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.